ډیر خلک د روزې د ماتېدو پوښتنه کوي چې روزه په چش ماتېږي. اوله خبره دا د عاجزانو چې کله کله یو سړی سخت بیمار سي، ګورو روزه ده د چا پر غاښ درد سي، د چا پر سر درد سي، د چا پر خېټه درد سي، د چا پر معده درد سي، نو بیا اوس دی حیران دی که زه روزه ماته کم د اورېدلې دي بیا به یو شپېته روزې راګرځوي، یا دا خبره نه ده یو شپېته روزې د هغه چا دپاره دي چې جوړ دی، روغ دی، پر کور دی، په قصد یې خوراک وکئ، په قصد یې څښاک وکئ، په قصد کوروالا سره یو ځای سلو، هغه سړي باندې بیا یو شپېته روزې راځي. صحیح سلو؟ او هغه هم د روزې په میاشته کې دا خبره راشي، د روزې د میاشتې بغیر بیا دا مشکل چې دی هغه نسته. اوس که یو سړی ډېر له غاښه په عذاب سو، له غوږه په عذاب سو، له سره په عذاب سو، اریان دی چې زه اوس روزه ماته کم نیکم ماته هېڅ پروا نه لري، لکه چې الله پاک د جوړو روغو خلکو دپاره روزه فرض کړې ده، ضروري کړې ده، د ناجوړه او د مریضانو بیمارانو دپاره به اجازه کړې ده، اجازه یې کړې ده. پیغمبر علیه السلام مبارک په سفر روانو، نو پیغمبر علیه السلام روزه د سفر د وجې ماته کړله. بعضې صحابه وو هغو روزه نه که ماته، هغه ویل موږ یې نه ماتو. پیغمبر علیه السلام خوا بده کړله، ول تاسو اوس دومره مطلب بزرګان یاست، تاسو دومره کولی سئ چې ما روزه ماته که تاسو یې نه ماتوئ، روزه ماته کوي. نو دلته هم کله کله یو سړی ډېر په عذاب سي، نو که چیرې دی غواړي چې یاره زما دردونه وشلیږي عارضي طور، نو بیا انجکشن ولګوه، یو ستن ولګوه، یا که چیرې مطلب د یو سړي نس خراب بیا راولاړ سي ډریپان چې دی هغه ولګوي، یا د هغسې مطلب د دوا خو نسي خوړلی، ګولۍ نسي خوړلی، که یې وخوري روزه ورباندې ماتېږي، نو دغه سړی ستن ولګوي په هغه روزه نه ماتېږي، که په رګ کې که په غوښه کې. او که یو سړی مطلب ډیر په دا پوهېږي چې یاره ګزارېږم روزې ډیر کمزورې کړلمه، تر سر یې نسم رسولی، بیا د طاقت دپاره دی ډریپ ولګوي هم پروا نه لري. که هسې د خپل ځان د طبیعت سمېدو دپاره لګوي، علما فرمایي مکروه دی. ها که ډیر پر ګزارېدو رالې د روزې د خرابېدو ځای ته ورسېدې، نو بیا ډریپ ولګوه، پروا چې ده هغه نه لري. او بیا که چیرې سړی راولاړ سو په سترګو کې دوا واچوله، عام طور د سترګو دوایي، په دې سره روزه نه ماتېږي، بالکل نه مکروه کېږي، نه ماتېږي. ها په پزه کې دوایي اچول، په غوږ کې دوایي اچول، هغه بیا روزه چې ده هغه ماتوي. بیا په دې کې یو بل توری دا هم سته عاجزانو چې کله یو سړی په روزه کې الټۍ ووایي، بیا د بید ډېر معافي. اوس ورته وګورو چې دا الټۍ د په قصده وویلې که مطلب په خپله رالې، که په قصده وهلې وي نو بیا به موږ ورته وګورو. ورسته دغه بند کړه، د بیانه باید یې وکړه، دا یوه دروازه هم بنده کړه. ورته وګورو که چیرې دا الټۍ دی په قصده وهلې وي او خوله ورباندې ډکېده، بیا خو روزه ماته ده. او که په قصده نه وي وهلې، اسی مطلب په خپل هغه معده راویښېدله، الټۍ یې وویلې، که خوله ډکه یې که نه یې ډکه، په هغه باندې بیا روزه نه ماتېږي. بیا شرط دا دی چې دا الټۍ ده وغورځولې، یو دا و چې خولې لرې رالې په خولې کې وې، بیا په قصده بیرته تېرې کړي، هغه رقم نه دي کول پکار. صحیح سلو؟ ها که په قصده مطلب الټۍ وویلې، خوله یې ورباندې ډکه سوله، روزه ماته ده. که په قصده الټۍ وهلې، خوله نه سوه په ډکه، په هغه باندې هم روزه چې ده هغه نه ماتېږي. او که یو سړی په روزه کې غاښ باسي، په کار خو نه د سړی په روزه کې غاښ وباسي، د روزه ماته باید دې وباسي. که یو سړی ډېر په عذاب دی، بغیر د کښلو هېڅ یوه چاره نسته، بالکل ډېر ځینې په عذاب دی، غواړي چې روزه هم بچاو کمه، نو بیا که دی غاښ وباسي پروا نه لري. شرط دا دی چې هغه دوایي هغه وینه د ده حلق لره ولاړه نسي. صحیح سلو؟ پروا نه لري. ها خو مطلب ښه خبره دا ده چې ماښام بیا که خپل غاټ سړی وباسي د مجبورۍ په خاطر باندې پروا نه لري، خو شرط دا دی چې اثرات د دوایي هغه حلق ته ولاړ نسي. او بیا بله خبره دا ده چې دا ټوټپیس وهل په روزه کې دا هم نه ده پکار، ځکه د ټوټپیس ذایقه بیخي ډېره ده، هغه فورا حلق ته رسیږي. او که چیرې داسې ټوټپیس و چې هغه مطلب ذایقه یې ګرڅه درلوده نه، یا داسې و چې مطلب د بالکل د ذایقه لاندې حلق ته نه پرېښوله،
بیا پروا نه لري صحیح سلوک گزاره کیږي که نه بیا هم مکرو دی هغه ذایقه خامخا په خوله کې پاتېږي او که چیرې خالي برش سړی ووایي هغه ګر سره پروا نه لري خالي برش هغه ذایقه مایقه نه لري او مسواک خو ګر سره پروا نه لري حتی په روزه کې مسواک وهل سنت دي که هغه خوږ و که تریخ و که څه ذرات په خوله کې پاته شوې له علما فرمایي چې مسواک ضروري دی د لمانځه حصه ده د اوداسه حصه ده پروا چې د هغه نه لري او بل شی چې دی هغه د لپسټک بلل کیږي د چا شونډان چاودلي یا خاص کر بیا د بیماب د زنانو د پاره سرخي مرخي نو که چیرې ذایقه چې دغه حلق لره تلله بیا نه کوي بیا یې مه کوه او که حلق لره نه تلله ژبه نه ورسره لګېدله پروا چې د هغه نه لري او په یېره خو معلومه خبره ده چې روزه نه ماتېږي خو دغه یو تورې پکې سته روزه د یو سړی اوبه څښي یا خوراک کوي نو تور ته وګوره چې دا سړی مزدور دی مثلا دا د اوس لوړې خښتې پورته کوي ریک پورته کوي پام یې نسته اوبه یې په لاس کې دی بزرګي مه کوه ورځغله مه چې ستا روزه د روزه دې ماتېږي کار مه په لره پروا نه لري د ده یېره ده دی به اوبه وچښي ګزاره به ورباندې وشي او که سړی طاقتور و جوړ و روغ نو هغه ته بیا ور په یاد کړي چې یاره روزه ده صحیح سو روزه ده پروا نه لري دا رقم که یو زنانه د هغه مطلب دیګ پخوي نو اوس دا د دیګ تریووالی خوږوالی تریخوالی ګوري په ژبه باندې ذایقه وڅکي پروا نه لري خو شرط دا دی بیرته به هغه بیا د بیماپ لاړې چې د هغه تکي څه داسې خبرې دي چې په هغه باندې روزه نه ماتېږي او د ماتېدو بیا ډېر شیان دي هغه بیا بل وخت بیان کې وایي انشاءالله العزیز خو بیا هم ته اجازه شته د پوښتنې په دا اوس حال کې هم کولی شئ مختصره پوښتنه اوږده پوښتنه نه دلته پرون روان وم دا جنو کې ختلم نو یو سړی په جنو کې وایي مولوي صاحب زما ستا سره کار دی ما ویل زه په مسجد کې وم نو تا غږ نه کوئ دا اوس ولې په جنو کې پسې راځغلې حالانکې مسجد کې ناست یې غږ نه کوي وایي مولوي صاحب زه د چمنه سره راغلی معلوم چې د کابله راغلی ولې کوي دا چمن په روډ سړی دره په لاره کې سړی په جنو کې و مسجد کې د هغه دپاره ناست ته پوښتنه کولی شي او که ته پر روډ پوښتنې کوې نو هغه نو بیا مناسبه نه وي دا خبره ختمه شوه عزیزانو